موږ بیا کډه وتړل، سهار 6 بجې دي. هلته مو خیمه و شان راټول کړله، بالا روان یو مخ سیده د خیره پر بدخشان. موټې موټې مو ورپورته کړي، زما اواز ولاړ دی تور توه. اوس چې تاسو بدخشان ته د دا خیره اواز نیک سم سوی دی. پر لارې باندې یو ځای ناشته کوو. خبرې مې ریږي در بدخشان. ای وروره، ای وروره، واز مې کار نه کوي. څه وخت ځو کور ته بالا؟ 15 شپې بعد. مه کوئ ظلم دی. ما کور په بدخشان کې دی. شما خودی از بدخشان هستی؟ نن ما شام رسید. ما پرسیم خراب است، ستونیم خراب است. اردویش سړی په دې ویډیو کې درته ماته مخستن ویل څه وخت راځي؟ ما د ورځ مزر رسېدلی چا درته ویل؟ ماته مخستن ویل څه وخت راځي؟ ما د ورځ مزر رسېدلی لرنی تا ورته زموږ داسې درانه کشونه دي. یوازې به 4 جیش ولایت ته غواړو، 15 ولسوالۍ. یو کاشتم خالي مزد د غوښته پر روان کړی سولم چې ولا یار یو بیا په سالال کو 2 نفر مو یوازې ځای وټیل، 2 تر وستري دي. 2 کاسه د کاستر وډلو ته دې دا خو نو عربي کښینه ځکه کاسه یازه دغه ته ولا پیرداري کوي شام یا څوک لانی او یوازې موراره په 15 نفر 4 چوکۍ راوړي دي. واه دا بابا دی، سفر دې د خیره بالا دا سټان سره سم کړله. زمان سم کړ د مانې سم تاسو زمان سم کړل، ځای سره مخ تاسو بالا د کور ته ولاړ سئ. هغه بازار ته راورسېدلو، د اخوا چې رش و، اوس هم رش دی، داسې نه دی. کنې سهار وختي دی، ګوره 6:30 بجې دي، مګر بیا هم رش دی. کوم دا زما خبره نه یې اورېدلې نو څه در وکړم، خو اواز مې ولاړ دی. زما بیا اواز ولاړ دی، څه در وکړم؟ زه د شمال لا نه سره لګي. دغه بازار دی، خټکي دي، هغه کسابان دي. موږ رالو بدخشان ته، معنا را رسېدلي نه یو، ورته را روان یو، ور روان یو. موټر راسه ولاړ، روان یو، تر پرخار راووتلو، تر غټو غټو ګولایانو د لوړې ساحو
ګرد راپورته شولو د دې خوا جالبه کار دی د دې خوا په 15 ساعته ولاړو دا خوا په نیم ساعت راووتلو دا په دې خاطر چې راشنو سهار وختي را چای وسخرو چای وسخرو اوس دا دې پام ته راغلي یو چیلو راچوو نو موږ ځو بعضې چای مو پخ کړي دي د ناشتې ځای برابروو نو ناشته کوو د خیره سره بالا به سیده پر بدخشان طرف باندې روان شو بیا نو بدخشان چې دی په ټول افغانستان کې چې زما د خوښ ولایت دی هغه بدخشان دی بیا به نو د هغه منظرې په جلا معنا در باندې ووینم د خیره سره زما ورور ناجوړه دی څه در سوي دي زما اواز ولاړ دی ته په خپل ورته ووایه من موتر کجا میره؟ موتورم میره به بدخشان. ما خودی از بدخشان هستیم برادر. خوش آمدی خوش آمدی. شما خوش آمدی ولایت ما. مهمان هستیم شما. امیر صاحب خرکای مستری کړی دي شه. دا به د امیر صاحب د خاص د نشته شي دي. په غوښو کې اګي. دا شخن کې امیر صاحب. ان شاء الله. سمي ویل تو ته اګي خوره کملای خوره. ناشته تیار سوله. په غوښو کې اګي کې غوښې او دغه چې دی ګرد لار په مټر کې به دی یا واغه دی هغه اوس هم په ناسي به دی ناشته مو وکړله اوس روان سولو مخ پر بدخشان په طبیعي ښایستو منظرو کې موږ خو نه راورسېدلو ما ته څه وویله کشم ته دغه هغه پخوانی حمام دی تېر وار چې ما حمامونه پکښې کړي وه دلې حمام کوو بیا کالي اغوندو بیا د خیر روانېږو نو چې حمامونه مو وکړه برابر کې پاک مخان در باندې ووینو د خیر سره او دا منظرې خو نو وینې دي حمام مخ ته دا ښایستې منظرې دي ګرسره حمام په منظره کې دی حمام ته راللو د دوی داسې انتیک حمامونه دي ښایسته معنا بل وار مې مسکره کړې وه دوی بیا لونګونو والا زه ګلۍ حمام ته ته وګوره ګوره دا لا سم نه حمام نمره نه ده بله ډېره نامې وه سوس وله یارانو حمامونه وکړه راووتله بیا د قیلا جنجال دی وایي زما ساکس واخلئ څنګه بېشکه هېڅ خوند ولګي دوی به هم کمنټ راکړي نو معلم صاحب نوبت وایي زما ساکس واخلئ او اوس د خیره سره ما په خوله کې کرت دی کرت اوس د خیره سره چیرې ځو باغ حکیم بای سپلنې د و هوښیاره سپلنې تاول ځو ما ته ځو خبره تېر وارې بدخشان ته په سپینو کالو کې راغلي وو دا وار په تورو کې راغلو بل وارې بالا نه راځو بس دوه وارې پرله پسې تل دلي د شین سترګې د تور سترګې د ټولو نظریات پر سپلنې د یاران دا خاص نظریات پر سپلنې راسه سمره سپان بلابان شای نخشبان د جګ د ګردې د پان د پیری زموږ د ټولو یاران نظریات پر سپلنې اوس نو نه کېده که چې ګرم شي ګرم شي ورغه یخ
اچونې شاوخوا هلا به بس غدي پکې جوړ کړه رای سخت زړه ده لرګی ځینې څه کبه به شو دي خراب کړي خپله نیمو ځان ته دود کړلی وم نظر نه سو دا زموږ ښایست دا زموږ ځواني دا زموږ انډیوالي دوغه کندهاره راغلي وروره په میله او منظره دلته مو نظر نه کړي خلک دا زموږ اتفاق زموږ ورورګلوي زموږ یو رقم کالي خلک وویني داسې نه نظر مو کړي ماشاءالله خلک وایي خلک یې نه وایي د نظرمات لپاره مو علي جان دیوار یې سوی و دغه مو راوستلی دي موږ راورسېدلو بدخشان ته نږدې هغه بدخشان ته نه یو رارسېدلي باران بس موږ سره ستړي دي بیده دي للو دي او دلته سودا شروع ده کوڅه یې ښه یو اوبه مو فصل راکړی ما یو نفر په شریخ پسې استولی ما ته شریخ راوړي حواله به ورسېږو بالاخره موږ د بدخشان مرکز فیض آباد ته راورسېدلو بیخي په ډېر وخت ځکه چې یو خو زموږ موټر غټ دی او بل لار هم بیخي ډېره ده خیر اوس رارسېدلي یو په ښار کې یو دغه ښار دی د دې ځایه نو زه په ښار کې یو څه سودا کوو ځو باغ حکیم بای ته غرمې ډوډۍ ورېو استراحت ورې دی بیا ځو د خیره چشمه یا سچ ته بیا به نو شپه ورې کوو سبا بیا د سبا ته سبا ته چمتو کېږو
بازار کې ودرېدو را تاسو لږ سودا کوو خدای دې ته زما اواز تاسو واورئ د غرمې دپاره سودا کوو او په دا ډېرو وریجو غوښو الله ستاخصلو ځینې مریضان هم کړه خوشحاله دي ښه خوندور بانجان را پخوي د خیره سره دا بازار دی ماشاءالله څونه ښایسته دوکانونه یې دي چې دا دلته خو نو چکا ورته وایي بل چې را رانیول څنګه شی را پخه دغه نن د خیره سره انتیکه بانجان پخو انتیکه بیا ولې پخه عجیب بانجان پخه یا انتیکه بانجان ګوره بدخشاني چکاوي انتیخان وګوره راسه کار مه په لره امیر صاحب بیا دلته د میوو سودا کوي میوه رانیسي دا بیا ماچو بل شی نه لري یاره څه وکړم خو پاس راغلم دغه باید وخورم چې نه عباس د نامه ډیو څونه ښایسته دغه جي دا څه شي دا زردالو دي زردالو زموږ دا نه دي خوندور زموږ دا خوندور دي لیکن دا بیا ژړ دي زموږ دا چې دي خام ژړ دا تیز ژړ دي خوند یې څنګه دی خوند یې وګوره یا نه ګور غاړې دې بنجېږي غاټ اجازه مې ځنیوه یا بس تو دغه انتظار یې چې بالا څه وخت ما څوک خوراک اجازه راکړي راسه خوشحاله بیست رو در باید ساسیری با دیگه بگم مامو دو کیلو شده؟ آه دو دوی سودا کوي بابا د نظمانانو زما په پټه ځان رسولی دي ګورګي وشلم بیا خوري ووینم د دې د غټ غټ مخالماس ما چې نه دي ویلي زه څونه وږی یم حاجي ټینګ مې کړی حاجي ها ولې غږ نه کوئ زما اواز ولاړ دی بالا بیا ما شان خورئ چرا به ما غږ نه میکنی جوبه خوندور خوند دی نو دغه ته راغلی فلافل ته بدخشان ته رالو شما غږ نه میکنی شلومبیا راکړه چې وڅښم یا کندهاریان بیا شلومبیا روز نه لري دغه ما وایسته شلومبیا نه دو ما ول راس انچکه شي درته راکم انچکه شي نو چې دې مټکا ده مټکا خو سیدی د شلومبو ده خاص هغه په خوانۍ طریقه یخ شلومبیا جوړ میشه داسې ډوډۍ سره سرکې او دا شی ورواچي بیا دا شی ورواچي بیا دا شی ورواچي بس بالا مساله پر واچي سلاطه چپ شګر د شی خوانجه بلا شي ګری یک دانه پر مام جوړ کو هلا هلا ویډیو بند کا چوجو خلاص امارا ویډیو نه شو فلافل می خورم لاج بیادی مسلمان خلقنیه پخی کجا کا سوال قیامت ہے بدخشان آمدی هستی یک دوستا کالی یک رقم پوشیده است دست جیب ما بسیار زیاد خانه هستیم یک رقم کاری میکنیم اینه دوستا است خانگی است بابا صاحب است آمدیم به بدخشان فلافل خوردیم دوغ دوشیدیم چشم مامی پیدا میکنیم سلیمان مامی پیدا میکنیم دار لکه علامت ہے بابا نو د سمر د خاص پیدا کوم چې ضرورت ورته دغه چارجر چې موټر ته بس کیږي د موټر ساکټ ولري او بیټري سره نوم ولري جام مثبت منفي
سلیمان بیا بده ګرمي سوې ده کولر ته لاس روان دی په بدخشان کې نو ولې راوتلی چې ګرمي دې کېدله بیله په قرآن قلران دی عین هغه رقم ډبه والا تا خو جوړ چې پیدا سي به ډېر خوشحاله سو دا نو هغسې منظرې ځای دی بدخشان ښار دی ډېر زما څخه خپله ورک دی بس نو په نصب کې نو لیکلې وه واه موږ ته څخه یې پیدا کړو د ده په نصب کې نه ولیکلې چې موږ شی ځینې رانیسو واره خوارې کاشه ځوانانه وانجې فعلانه تر څو پیدا کړي کوم هغه شي په کار هغه مینه چې وحشت بدله سي کوم روشن کړنه په کار خدا غږ فعلا موږ ناکام شولو د چارجر پیدا کولو کې نه خو موږ ناکام شولو د پیدا کولو کې بیت مړو غوږونه روان یو خپل کاسټر ته لاس جیبې چې دا هغه ویډیو شارټ ویډیوګانې کوم سمار نشته نو زه د هغه نماینده یم په دا میله کې د خیر سره دا ګړی جوړ باشي دغه هغه شی دی جواب بدخشان کې ګرمي سوې ده دلته نو نه پوهېږم د جنوم چیستې نوی خپل ځان ته واخیستئ په یوولس یې باندې دغو ډېر یې ښه یو نوی د لیمبو خوند یا مبسوط دی دا اوس څنګه خوند کوي ټاپ ستا پیسې ورسره چې موت شی خورم دا که دا بل کم که دا چې ستوني در خرابوي نه خرابوي دغه راکړه دا کار اخو زالو بالو راکړه بابا خرابي شو وګړو کې الو بالو بچو ما ځان په اوسه بالو راوستل الو بالو خو دا مو ګورو یا نه کردم دا سما صاحب خپل سوداوي آبی بالو بدخشان دی آبی بالو بدخشان دی وای یه خیلی زیاد کو خو اموت یک رامات جوړ کړ دی واه او کم بیره درجه خوب یخست نه رحمت صاحب مبارک مهاراج ولی ما ستل او خپل ګاډی د خپل موټر چې ګټلې زمره دولت یو ګډی د پلاس کو خدای جو خصصي وینې نه خسته کی په ژوند نه سره هر باندې دا مارا نیولیو جبه رامي دی ازي والا موټر ته زی ویډیو خراب کړ مام دا دلو بالو برانی ولې so beautiful so elegant just looking like a wow بخي شخوان کوي بخي مې اوف څنګه مې کنده تا وا وصل نو وای غوالم سړک اوړم هغه اول وا د نن وای چې رحمت ځان سره نیولې و ځان سره نیولې و هغه د ټلیفون خاوند سره یوړي اوس نو مرده یوټیوبر و د ټیک ټاکر و د ولاګر سره هیڅ نو سو ویلای دا له سرجان ځان ته بلانی وي شخوان کوي جبې ولاته غواړي جانو سلیمانه نه غواړم چې आवाज مې تاسو پر رقم ولاړی دا خو د ډیر ساتري سکی رندوال د نوې سن نه دي سوي موږ هم دغه ساتري خو ټول لاره بده دا د سمار د خلاص زوی دی السلام علیکم
ته هم نه وایې رانیسي دا د خارجه راغلی دی نوي خوند حتمن ګورم وایي دا نو موږ سره لاړو دی یو نوی سره پرېږدو سړک اوړو خیر به دا دا ټلیفون بېرته خپل مالک ته سپارم تر څو دی خپل ښه ښه ولاګونه وکړي زه دومره تکړه نه یم زه اوس دومره استعداد زه دومره تکړه یم زما به اوس ولاګونه جوړولی و زه ګوس ستا پر اکاونټ تکړه وای ما به جوړولی و ځکه اوس دوی تکړه وای لکه ته په ولاګو په یوټیوب ویډیوګانو کې اوس به ما جوړولی و خو نه یم دا چا د وس کار خو نو نه دی د اواز زموږ ته ور کار Kaçak sar. تازه دي د خوبه یو لا نه دی مقصد او موږ په جنتي وطن بدخشان کې روان یو میده میده باران شروع دی خوندونه وګورئ لمر نسته میده میده باران دی ښایسته هوا ده تاسو هم نورستان ته روان یاست وروره نیم ساعت لار خرابه بیا یوه دقیقه سمه داسې مه کوئ بدخشان بیاین
په بدخشان کې باغ حکیم بای ته دا د دغه ځای نوم دی ښایسته باغ دی داسې ځای دی لکه زموږ ته سرکاري باغ خو دوی هم تر موږ ښایسته جوړ کړی او هم یې تر موږ ښایسته ساتلی دی او دغه رقم اوبه خو نو په پېخر لري دا وینئ موږ ته هم سرکاري باغ اوبه لري د رود دا خو ډېر وخت نه دا ډېر ښایسته ځای دی اوس به د نن د خوا هم در باندې وینم یاران هم ټوله دغه دي شام هم به سره ټاکو د غرمې ډوډۍ او د غرمې لمونځ انشاءالله دلې دی بیا ځو چشمه یاسیج ته هغه نو بیا جلا جنت وطن دی وا دننه دی دا چې میده میده باران دی اسمان خړ دی نو خیمه در و خیمه ده دا راوړي خیمه در و ځکه چې نری نری باران دی چلوپ چلوپ بیا اشپزي را خرابوي کړوپ کړوپ دا باغ حکیم بای دی خدای دې وکړي اوبه د شر و شوره څخه زما اواز واورئ دا منظرې دي یارانو خیمه ودرول دلته فرش هواري دی اشپزي کوي چیش را پخه دا چیش دی چیش بادرنګ نه دي دا بنجران بنجران سلیمان ته درد راغلی دی دا بابا دی امیر صاحب دی وروره ما ول مې تر څو چې دوی دا اشپزي کامیابه کوي شان پخوي موږ به باغ امیر بای در باندې وګورو حکیم بای دا یو ملاک جوړي ژر یې جوړ کړه موږ تا ته ولاړې زه د میډیا دپاره د راغلی سید ورته وایم دا ډوډۍ را سره منلې ده آشا سلیمانه بل وار هم دلې راغلي اوس تغیرات وینې په دا ځای کې یوه شي کمي ډېره بس هغه پرېږده بل څه شي دی بل هېڅ تغیرات نه وینم بس هغه کیسه ښه ده مازې خلک ډېر دي دا وارې خلک ډېر دي السلام علیکم خوب هستین برادر علیکم سلام چش راته وایه یا داسې نه کېږي راځئ نه وایي چې په موږ خلک خبرې کوو موږ هغسې خلک خبر دي دا ویډیو وګرده را خبر دي وروره دوی دغه ته واړوه کیفیت خرابوي کیفیت خرابوي مېلهوال بیخي ډېر راغلي دي دا وینئ شاوخوا ټول اعلی یاران اکسسریز خیمه دغه ده وه دا 15 نفرې ده مګم دا زما د دوکان سره نه ده رانیولې موږ په دا رقم خراب ټوکرانو کې نه دي جوړې کړي ما دی راوستل مال راځي باغ حکیم بای په دی باندې ووینو په خلکو هغه دی دلته خپل عکسونه راکاږي ته څه راغلی دغه مثال دلته راته ولاړې پلار دلته ودرېږي یو دانه وت بیا دانې عکسونه اجازه خو به یې دی عکسونه راته
یادګار هلا نجي پخسوي حاجي صاحب تو ګورداس بیدار اخته دي چابک حاجي صاحب دی الله غم نه راویني حاجي صاحب اوس په دې ملک خورا ډیر کار کوي است اواز ټیک شو په یو دقیقه اوسه 15 دقیقې نه دي پرسیار اشتغل کوزي در که پسونه وخت را کوي سه یواله دي یعنی سره کولای مثلا کوزي غواړي اوه او د عدي مال تاريخ مال دواعم الساعة لو دي ما داس ولا ورورة ولك شما د سوي د دي ژغ نکي زنګ مې والدي را روان دي نه جي صاحب عکس واخستې دا څه غټ کار یې وکړي درسته نو کړی یسه خو ډوډۍ مو وخوړله عکسونه مو ښه ډېر واخیستله ویډیوګانې مو وکړلې بالا ځو چشمه یاسج ته روانېږو د خیره سره نو د لارې منظرې به هم در باندې وینم که نوي جزئیات راتلل زه خو نو ستاسې د لرې لارې د خبریال یم جزئیات به هم در سره شریکوم او د چشمه یاسج څه ورته وایي ښکلاګانې به هم در سره شریکوم تاسې به نو د داسې افغانستان د نور داسې ښکلاګانو د کتلو لپاره چې وکړئ چینل به سره سبسکرایب کړئ بس خلاص غلوی باغ حکیم بای ته دلته دوستان هم راباندې تېر شوي دي سلام علیکم ښه په خیر یې خیریت یې قرارې ده شپه ورځ مو ښه په خیر دي موټر مو روانه چې دا اوبو ته ښه څنګه یې مېله څنګه ده دردا ماله د کومه ځای راغلي یاست کندهار د کومه ځای یاست ښه استراحت مو کړی دی کوم سیده ځان رسولی یا پر لار مو نن مو څلورمه شپه ده ښه زموږ په رقم راغلي یاست موږ هم داسې په کراره رالو پر لاره خو مو بې احتیاطي نه یې کړې مجاهدینو سره راغلي هغه داسې بېچاره دي ښه څه پیغام لري یا خلکو ته چې بې احتیاطي کوي دا پیغام ورته لرو چې بېچاره موټر سره ولې چې موږ پر لار راکړو تقریبا در لاس ټکره مو ډېر ما خپل په خپلو سترګو د لاس ټکره ډېر وي ښه نو باران د خپله میله خرابه کړي هم د کورنۍ کې مشکلات جوړ دي زه خیر اوسه چې په احتیاط راغلي یاست بیخي مو دواسه د خدای په امان موږ راووتلو اوس راغلو بهارک بازار ته بیا ځو چشمه یاسج ته امیر صاحب چې دی دلته غوښې مې دی کباب را پخه تور از ما آواز ولاړ دی ویې باسئ موږ روان یو چشمه یاسج ته 4 ساعته لار ده 4 ساعته خامه ده خو خامه داسې ده چې جنتي لار ده بس بالا اوس دا موټر کې ټلیفون داسې کېږي ګیمبل مې د لاسه نه کېږي چې راویې باسمه بره بیا ورې سره ګورم
بېشکه وخت د کبابوسو حاجي صاحب کبابونه راپخوي او کبابونه ځای دی مټر دی یوه خیمه بله خیمه دلته به په وار په مابینځ کې فرش خوندور کار شتون برابر اخواته نور میلهوال راغلي دي او دا چې ځای څنګه ځای دی دا نو اوس نظم د ټولې طریقه ده نو به سبا سهار زه در وشم چې دا موږ څنګه جنتي ملک ته راغلي خان شروع شوله زبیبلا او دی وینې را خوا نظافت مراعات کېږي په دستکلو باندې بلا کار پرېږه مې د خیره سره نظافت مراعات کېږي په دستکلو باندې پي چې خراب نشي دلته انګېټۍ ده دا ګروپ دی یاران دي خیمې دي ورکې شروع دي بېشکه امیر صاحب ورککش دود پر دود څنګه دی مال یې سم ښه شوی دی امیر صاحب په څونه وخت پخېږي 1 2 3 4 5 6 صاحب شروع کړم په دودانو کې پټ یم کبابونه تیار دي بالا ته چې میده خورې دی به میده راته راوړي زه به میده کاسې د څخه کوم نو ډوډۍ وخوړل شوله یاران ټول هلته ناست دي او بالا مې په مخه شه بیا به سبا سهار د خیر سره د دې ځای هغه اصلي ښکلا در باندې وینم د خیر که ژوند و